او د الله نبی فرمایي دا حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی به داسې خبره وکړي چې دغه به پروا نه او يهوي بها في جهنم د دې یوې خبرې د لاس سره جهنم اخري زه ته وګرځي په داسې یو خبره وکړي پروا به دې پیونه شي تا ته وړاندې ښکار شي او الله به قیامت پورې په تا خپل غضب او غصه ولي والعياذ بالله الله به نه خوشاله شته دومره خطرناک خبره دومره خطرناک خبرې کې لکه دا جبه مکمل پرانیستل او چې سدي خلیل راضي غویل تمام محترمونو دې سره روزه بربادي حسن بصری رحمت الله علیه به واجب خبره کوله فرمایل به دا حسن بصری رحمت الله علیه هغه تابعی تیر شوی دی په بصره کې بداو ډېر لوی عالم چې د مبارک راضي ليس له كلام ساقط د چرته به فیدی خبرې نه دي کړې وای دا بغل له ناس غلې بناس خاموش او کله چې تا د دې مخ ته قتل تا به ویل کده باندې سغم راغلی په کور کې لکه چا کور کې چې مړی شوی دي خپناست دې معروف دي حزین ده او چې کله به خلق الاول خبرې به کولې د حکمت خبرې به کولې بيزي خبرې به بالکل نه کولې چاته یو ځل دې ته پوسم کړه دا ولې ته داسې کې چې سره ډېری خبرې نه کې او وخت لري غمجنې وای ما یو حدیث اوریدل زاغیر ولې دا جمع مې بس به بند کړی دا ډېری خبرې نه کوم چې ضرورت راشي بس خبره وكم حديث ويا حديث كذا الله نبي فرماي إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا یو بنده وکله دسی یو خبره وکي چې د بغړو با کوم شي چې بدا ما سو ویلې لکه بس هوایي خبره ده لم دجبه ده ویل نو وې دې په پروا مونږ کی او د الله نبی فرمایي دا حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی به داسې خبره وکي چې د په پروا نه او يهوي بها في جهنم د دې یوې خبرې د لاس سره جهنم اخري زه ته وګرځي ودي حدیث زه راولې الله نبی فرمایي کله به د خپل نه خطرناک خبر راوځي چې په دې یو خبره به الله د جهنم لاندې زه ته وګرځي او بل حدیث کې راځي ور سره دې حدیث سره چې الله رب العالمین ته د یو خبره وکي پروا به دې پیونه شي تا ته وړاندې ښکار شي او الله به قیامت پورې په تا خپل غضب او غصه ولي والعياذ بالله الله به نه خوشاله شته دومره خطرناک خبره دومره خطرناک خبرې کې لکه دا جبه مکمل پرانیستل او چې سدي خلیل راضي غویل تمام محترمونو دې سره روزه بربادي